دفاع وزارت وایي امریکا نه پرېږدي چې زموږ څرخکې او الوتکې هیواد ته راولېږدول شي. د دفاع وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال وایي چې امریکا تاجکستان او ازبکستان هیوادونو ته اجازه نه ورکوي چې د هیواد 80 پوځي څرخکې او الوتکې چې د وروستیو تحولاتو څخه وروسته ګاونډیو هیوادونو ته لیږدول شوي وي بیرته هیواد ته راولېږدول شي. محمد قاسم فرصت په دغه پروګرام کې د دفاع وزارت له نوملړه د 15,000 ناوړه استفاده کوونکو د ایستنې خبر هم ورکړی دی. ښاغلي فرصت ویل د هغوی شمیر ښایي تر 80 بال وي، دمګړۍ په 1 یا 2 هیوادونو کې وي او موږ له هغوی نه رسما غوښتنه کوو، خو هغوی د دې لپاره اقدام نه کوي چې د امریکا تر فشار لاندې دي. دفاع وزارت د تیر کال په اودو کې د دغه وزارت له لوري د ترسره شویو عملیاتو په تړاو معلومات ورکوي. د پوځ لوی درستیز وایي چې په وروستي یو کال کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سلګونه عملیات ترسره کړي دي چې په پایله کې ډیره اندازه بیلابیلې وسلې او چاودیدونکي توکي ترلاسه شوي دي. د دفاع وزارت دغه چارواکي وایي چې په هیواد کې هیڅ ترهګره ډله فعالیت نه لري او په هیواد کې د داعش بریدونه هم 0 ته رسیدلي دي. د پوځ لوی درستیز فصیح الدین فطرت وایي په لویو ښارونو کې مجاهدین خورا زیات داعش ترهګریزې ډلې ته متوجه وو. د هغوی د بریدونو کچه کابو 0 ته رسیدلې ده. د دونې وړ ده چې دفاع وزارت وړاندې هم ادعا کړې وه چې تاجکستان او ازبکستان د نورو هیوادونو تر فشار لاندې دي او اسلامي امارت ته خپلې الوتکې نه ورکوي.